یو ملګري ماته دا ویډیو راولېږله چې آیا دا عمل جایز دی او که نه، او دا کس ویل دا هم وایي چې زه وغواړم د چا متیازې بندې کړم نو بندولی شم. آیا دغه طریقه په اسلام کې شته دی؟ اوله دا خبره چې یاره د چا متیازې بندول او دی وغواړي نو دغه طریقه په اسلام کې نشته دی. قرآن کې یو آیت او په حدیثو کې به یو صحیح حدیث څوک داسې پیدا نه کړي چې په هغې کې دا ښودلي که د چا متیازې بندوئ نو دغه ووایې. نو دغه چېرته قرآن او حدیث کې نشته دی، بلکې قرآن او حدیث د خلکو د فیدو دپاره الله رب العالمین موږ ته رالیږلي دي، نه د نقصان او د ضرر ورکولو دپاره. دغه شیز په اسلام کې نشته، بلکې دا په جادو کې شته. قرآن کریم کې الله رب العالمین د دغې جادو په باره کې فرمایي چې د خلکو به جادو زده کول. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. د خلکو به هغه څه یادول چې خلکو له پې ضرر ورکړي او پیده ورله ورنکړي. یعنی جادو کې ضرر شته لیکن فایدې نشته، ځکه جادو کې که چې کومه فایده ده هغه هم د مختصر وخت دپاره وي، څه وخت بعد بیا هغه انسان باندې الټه شي. نو دغه کس که دغه خبره کوي چې یاره زه د چا متیازې بندولی شم، نو زه دا وایم چې په دین اسلام باندې نشي بندولی. البته ته په جادو باندې بندولی شي نو دا جادوګر دی، د جادوګر نه ځان وساتئ. دویمه خبره ده چې دا کم نقش او تعویز یې جوړ کړی دی. په تعویز به زه بیا خبره وکړم چې دا خلک په دې تعویزونو کې څه لیکي. خو راشي اول دغه خبره چې یاره ده دا کم تعویز لیکلی دی او بیا دا ویلي چې یاره دا به د جمعې په ورځ باندې د غرمې 12 بجو نه بعد به په دې باندې به دومره ځل بسم الله ووایي او دغسې نقش به جوړ کړي او په هغې کې یو طرف لیکلي میکایل، بل طرف ته لیکلي چې صرفیایل لیکه څه شی دی، او دریم طرف له یو بل مشتبه لفظ چې شمپورش په نامه باندې دغه شانتې الفاظ لیکلي. په دغې الفاظو کې برکت نشته دی. که چېرته د الله نومونه لیکلي وو په هغې کې برکت دی، د الله نه ما سوا د نورو نومونو کې او بیا داسې نومونه چې هغې کې د هغې پته هم نه لګي چې دا څه شی دی څه شی نه دی، نو د هغې نومونو خو بیا بلکل پته نه لګي، نو په هغې کې برکت به د کوم ځای نه راشي. نو د الله نومونو کې برکت شته، په دغسې نومونو نه ځان وساتئ چې هغه جادوګران تاسو ته ښیي. دویم په دې کې بل شرکي الفاظ هغه چې د لیکلي هغه دا وایي اغناهم الله ورسوله من فضله. الله او رسول دی مالداره که د خپل فضل نه، نو دا ووره چې مالداره کول الله رب العالمین کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ژوندی و دنیا کې موجود و، نو په هغې ټایم کې نبی صلی الله علیه وسلم ظاهرا مالداره کولی شول تحت الاسباب، خو فوق الاسباب مالداره کوونکی الله تعالی دی. خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت وفرمیلو نو دا تصرفاتو مالک یوازې الله تعالی دی. څوک چې الله رب العالمین سره بل څوک شریکوي نو دا مشرک دی. د نبی صلی الله علیه وسلم مرتبه هغه انتهایی اوچته ده، که دا ټول امتیان واجمه کې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم د خپل خاورو ته نه رسیږي او امت ته چې مرتبه میلاوه شوې ده د نبی صلی الله علیه وسلم په وجه باندې، خو هغې طرف ته به نه ځمه. خو دغه کلمې چې کومه لیکلې چې الله او رسول دې مالداره که، نو دا وورئ چې دغه کلمه د شرک کلمه ده، ځکه د الله رب العالمین ذات سره رسول الله صلی الله علیه وسلم برخدار کړی دی. د داسې کلمې نه ځان وساتئ. څوک چې دغه شانتي کار کوي دا ګوره شرک کې اخته کیږي. بل دا ویل یاره ویل شاته به د نوم ولیکي او د مور نامه ولیکي، دا کار ټول د جادوګرانو دی. بلکې که څوک دغه غواړي چې ځانونه مالداره کړي نو هغه د استغفر الله وایي. څوک دا غواړي چې بندې لار راته الله رب العالمین راکولاوي کړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العالمین به ده ته د هغه ځای نه رزق ورکوي من حیث لا یحتسب چې د ده ګمان هم نه وي. دا داسې کلمه ده. نو دغه شیز په اسلام کې نشته دی. دا د جادوګرو خلکو کار دی او د داسې خلکو نه ځان وساتئ. دې وجې نه موږ خپله دمونو نه ډېر زیات ځان ساتو، خو د بعض ټایم کې د خلکو نه مجبوره شو چې خلک راته راشي او دا شانتې راته ووایي چې یاره موږ داسې خلکو باندې اوریدلي یو چې هغوی زموږ نه پیسې واخلي او د دنیا په وجه باندې هغوی زموږ کارونه د اسلام او د خلاف شریعت کارونه راته وکړي، نو مجبوره یې نه موږ هغې له بیا وخت ورکوو د هغوی دم ته. او که دا وایي یاره زه توړ کومه، یاره جادو ماتومه، نو جادو په جادو باندې ماتول د دې هم حدیث کې منع راغلی دی. امام ابو داود رحمه الله حدیث نقل کړی دی. جابر بن عبد الله رضی الله عنه فرمایي ویل سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن النشره. نبی صلی الله علیه وسلم نه د نشرې په باره کې تپوس وکړل شو، یعنی جادو په جادو باندې کولاول. د دې په باره کې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړل شو اې د الله رسوله دا عمل به جایز وي؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل هو من عمل الشیطان. ویل دا خو د شیطان عمل دی، د شیطان طریقه ده.
ویل دې نه ځان وساته. یعنې دا کار کول دا د مسلمان کار نه دی چې جادو په جادو باندې کلاووي، بلکې نبی صلی الله علیه وسلم خپله جادو په څه باندې کلاو کړی دی؟ په آخرني درو صورتونو باندې. دې وجې نه موږ الحمدلله خلکو ته اذکار او هغه عملونه ښیو چې هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د امت ته ښودلي دي د دې د فایدې دپاره چې دا خلک د داسې خلکو نه بند شي او د داسې خلکو نه منع شي چې عقیده هم ترې نه اخلي او مال هم ترې نه اخلي. نو هغه طریقه تاسو اختیار کړئ کوم چې د الله د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه وه په جادو ماتولو کې، او د هغې طریقه الحمدلله موږ خلکو له په اسانه باندې په خپلو ویډیوګانو کې هم ښایو. دې لپاره چې تکلیف نه وي دلته راتللو ضرورت یې نه وي.